الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا حضرت ملنگ سے مبارک دامت برکاتهم وفیوزاتهم علینا وعلیکم دا حکم و دا اجازین بعد زمانگا استاسو بحث روان دے دا مکتوبات شریف دا ولنی حصی چاغیت در المعرفت وائی دا غید مکاتیب و اجمال چپ مکتوبات شریف کے دی مکتوباتو کی سب بیانی گی. نو دا دیرشو مکاتیب و اجمال میں در طویلیوں. یو دیرشم مکتوب امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ دا لیکلیو بے لیگلیو شیخ صوفی رحمہ اللہ تا. پدی یو دیرشم مکتوب کے دری خبرو بانے بحث کئی. یو بیان دا حقیقت دا ظہور دا توحید وجودی. رست نور مکاتیب کم امام ربانی رحمہ اللہ دا توحید پا دے دوارو اقسام و بحث کرنے چھ یو تا توحید وجودی وائی دویم تا توحید شہودی وائی. کلچ اغا مکتوب شریف تا ورسیدو التا و بیا داغین تعبیر کون. یو دیرشم مکتوب کے بیان دا حقیقت دا ظہور دا توحید وجودی. دویم نمبر خبرہ بیان دا قرب و دا معیت ذاتی. دا دا اصول و مسائل دی دا علم الکلام او دا غلوی و طالبانو سر تعلق لری و کوشش کو جی تاسو تے آسان تعبیرو. درم نمبر خبرہ دا قرب و دا معیت ذاتی متعلق بعض سوالونا و بعض جوابونا اغا امام ربانی رحمہ اللہ پا دغا مکتوب کی کڑی دی. دی دا پارا چا دا دغا تحقیق نورم وضاحتو شی او پویا پیاسانش. دو دیرشم نمبر مکتوب مرزا حسام الدین احمد رحمہ اللہ تا امام ربانی رحمہ اللہ لکھلے دے و بیا لے گلے دے. دے مکتوب شریف کے دری خبر بیانی.
یو بیان د هغه کمالاتو کوي چې صحابه کرامو پورې خاص دي. صحابه کرامو ته الله تعالی څه کمالات داسې ورکړي دي چې هغه بیا بل چاته نه دي ورکړي. نو د صحابه کرامو د کمالاتو بیان. دویمه خبره پکې دا کړې ده چې د صحابه کرامو چې کم کمالات دي په اولیاءو کې ډېر کم خلق پیدا کیږي چې دغه کمالاتو باندې مشرف دي. درېمه خبره دا کوي چې په اولیاءو کې مهدی علیه السلام هم دی. مهدی علیه السلام هغه ته د صحابه کرامو کمالات په اتمه وجه باندې الله تعالی ورکړي دي. عام اولیاء ته کم او مهدی علیہ السلام ته په وجه اتمه باندې چې دی الله تعالی ورکړي دي. دردیرشم نمبر مکتوب د حاجی محمد لاہوری رحمه الله ته لېږلی دی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله د علماء سوء مذمت بیان کړي. علماء سوء هغه خلق دي چې محبت د دنیا سره ساتي او علم وسیله د حصول د دنیا ګرځي. علم دې د پاره کوي چې دنیا په حاصله کم او د دنیا محبت زړه کې پروت. نو د دې علماء سوء مذمت بیان کړي او بیا مدح کړي د علماء د زهادو چې د دنیا نه بې رغبت شوي دي او علم وسیله او ذریعه د آخرت ګرځي د دنیا نه. سلور دیرشم نمبر مکتوب دایهم مولا حاجی محمد لاہوری رحمه الله تا لېږلی دی. په دې کې بیان د جواهر خمسو د عالم امر کړی دی چې یو ته قلب وای، دویم ته روح وای، دریم ته سر وای، څلورم ته خفي وای، پنځم ته اخفا وای. دې ته جواهر خمسه د علماو د صوفیو په اصطلاح کې ویل کېږي. نو د دې جواهر خمسو تفصیل امام ربانی رحمه الله په دې مکتوب کې کړی. پنځه دیرشم نمبر دا هم مولا حاجی محمد لاہوری رحمه الله ته لېږلی دی. په دې پنځه دیرشم مکتوب کې بیان د محبت ذاتی کړی دی چې دا یو مقام دی چې په دې کې انعام او ایلام برابري. کله الله جل جلاله د طرف نه دته انعام ورسیږي او که تکلیف ورسیږي د کې فرق ناراضي نو دا غي بیان کړي.